السلام علیکم. زه غیر بهیر یم او د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په نهم کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده تاسې به راته روغ او جوړ اوسئ او تېر درسونو به تاسې لپاره ګټه کړې وي او هیله ده چې نوی درس به ستاسې د پاملرنې وړ وګرځي. په دې درس کې هم د تېر په څېر څلور برخې لرو: ګرامر، words, expressions and sentences, one question. لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر برخه کې نن زموږ د الفابet برخه پای ته رسیږي. په تېرو درسونو کې موږ د الفابet یعنې انګلیسي الفبا باندې کار کړی وو، تر ډېره مو ډېر توري مو لوستي وو. نن د یو توري څخه زموږ درس پیلېږي. راځو د یو توری. د یو توری د یو او او زور اواز ورکوي، لکه یونیورسټي. یونیورسټي په یونیورسټي کې تاسې وګورئ د یو غږ ورکوي، پوهنتون ته وایي. ورپسې اپر. اپر معنا پورتنی. ارن وګورئ دلته د زور غږ ورکوي. ارن معنا منګی یا جک. ورپسې بس موټر. ورپسې مینو پام ولرئ، نو دلته د او غږ ورکړی، یعنې د واو غږ ورکړی. مینو معنا قطار. هر کله چې د یو توری د جی څخه وروسته راشي نو خپل غږ نه ورکوي. هر کله چې د یو توری د جی څخه وروسته راشي نو خپل غږ نه ورکوي، لکه ګیز معنا ګمان. ګیسټ ملمه. نو ګورئ د جی څخه وروسته د یو توری راغلی، د یو توری دلته خپل غږ نه ورکوي. ګیلټي مجرم یا ګناهګار. کله چې یوه کلمه په یو ای سره پای ته رسېدلې وي او مخکې ترې د کیو او یا د جی توری راغلی وي نو اواز نه ورکوي. یعنې دا یو ای چې کله د کیو او یا د جی څخه وروسته راغلی وي د کلمې په پای کې دلته بیا خپل غږ نه ورکوي. مثلا کلیګ ملګری. نو ګورئ د جی څخه وروسته د یو ای توری راغلی، دواړه ډبل راغلي، دلته نه تلفظ کېږي. همدارنګه یونیک بې مثاله یا بې نظیره. د کیو څخه وګورئ وروسته د یو ای توری راغلی نو دلته خپل غږ نه ورکوي. د یو توری پای ته ورسېدم. ورپسې راځو د وی توری ده. د پښتو په ژبه کې د دې لپاره کوم ځانګړی توری وجود نه لري او د خپل تلفظ په شان وی تلفظ کېږي، یعنې وو ته نږدې اواز ورکوي، لکه ووډ رایه ورکول. very ډېر. volت د بجلۍ یونټ. نو د دې لپاره پښتو کې کوم ځانګړی توری نشته او همدغسې د وی غوندې خپل اواز ورکوي او وو ته نږدې غږ دی. ورپسې د ډبلیو توری دی. دغه توری د وو اواز ورکوي، د وو د توری اواز ورکوي، لکه water اوبه. wife مېرمن. هر کله چې یوه کلمه په ډبلیو سره پیل شوې وي او وروسته ترې د آر توری راغلی وي نو ډبلیو بیا هلته خپل غږ نه ورکوي. یعنې یوه کلمه چې په ډبلیو باندې پیل شوې وي وروسته ورپسې د آر توری وي نو دلته بیا ډبلیو سایلنټ وي، یعنې خپل غږ نه ورکوي، لکه رپ معنا تاوول. wrong غلط. ګورئ ډبلیو د آر څخه مخکې راغلی نو ډبلیو دلته خپل غږ نه ورکوي. همدارنګه right لیکل. rest د لاس بند یعنی مړوند. دلته هم ډبلیو خپل غږ نه ورکوي. ولې؟ ځکه چې د کلمې په پیل کې او د آر څخه مخکې راغلی نو دلته نه تلفظ کېږي. زموږ د ډبلیو توری پای ته ورسېده. ورپسې د ایکس توری. دغه توری د زی او د ایکس اواز ورکوي، یعنی هم د زی د توری اواز ورکوي او هم د ایکس په شان خپل اواز ورکوي، لکه زینان یو ډول غاز دی. ګورئ دلته د زی توری غږ ورکړی. ورپسې ایکس-ری. ګورئ خپله د ایکس-ری د ایکس اواز یې ورکړی. ایکس-ری هماغه انځور دی کوم چې په طبي بخش کې د هډوکو یعنې د داخلي برخې څخه وځي. ورپسې اکسرسایز معنا تمرین. او ورپسې د وای توری. دغه توری د ی اواز ورکوي، د ی د توری یعنې د نرمې ی اواز ورکوي، لکه یرد انګړ. yeast خمیره. یو
ته یا تاسې. او ورپسې وروستی د الفابet د انګلیسي الفابet وروستی توری زیډ دی. دغه توری د ځنګلي زی، ذال، زی، دوات، زوی اوازونه ورکوي. لکه زون، زون، زون معنی ساحه یا منطقه یا سیمه. ورپسې زو، زو ژوبڼ یا باغوش. ورپسې زبرا، زبرا وحشي خر. یعنی دغه د زی، زال، زی، دوات او زوی اوازونه ورکوي د زیډ توری. دا به زموږ د ګرامر برخه، د ګرامر برخه او د الفابet توري زموږ په نن درس کې پای ته ورسېدل. د دوهمې برخې ته راځو. په دوهمه برخه کې موږ کلمې یا ورځونه لرو. په کلمو یا ورځونو کې موږ 5 لغاتونه لرو هره ورځ. د نن ورځې 5 لغاتونه لولو. هیله ده تاسې دغه لغاتونه په جملو کې وکاروئ تر څو مو په سمه توګه په ذهن کې کینی او زده مو شي. کلمې یا ورځونو کې راځو. لومړی ما سره پروننس کوئ، ورپسې به بیا ژباړې ته راشو. began، began، big، big، broke، broke، bus، bus، body، body. began معنی پیلول یا شروع کول. big معنی بیگ یا بکسه. broke مفلس یا بې پیسو، یعنی یو چا سره په جیب کې پیسې خلاص شي هغې ته موږ broke وایو، مفلس ورته وایي. ورپسې بس، بس موټر ته وایي. او body، body معنی جسم یا بدن. د لغاتونو برخه هم پای ته ورسېدله. درېیمې برخې ته راځو. expressions and sentences، اصطلاحات او جملې. په دې برخه کې هغه اصطلاحات او جملې موږ لولو چې په ورځنیو خبرو اترو کې ډېر کارېږي. او د نن ورځې په اصطلاحاتو برخه کې یوه ډېره په زړه پورې برخه ده چې هغه لنډونې چې په انګلیسي کې په انفارمل ډول په غیر رسمي توګه لنډونې پکې موجودې دي چې اکثره د انګلیسي ژبې ویونکي دغه لنډونې لولي. دغه لنډونې په خپلو خبرو اترو کې کاروي چې بیا زموږ ډېری خلک په مفهوم باندې یعنې په معنا کې بیا ستونزه لري. نو دغه لنډونې ډېرې مهمې دي. د دې سره باید ځان بلد کړو، خپلو جملو کې هم وکاروو تر څو بیا په آینده کې د ستونزو سره مخ نه شو. نو informal reductions دي. informal reductions غیر رسمي لنډونې دي. په چپ طرف ته چې دی لنډونې په زیړ کالم کې لیکل شوي او ښي طرف ته یې بیا نو ورپسې فارمل فارم دی، یعنې کومه چې په لیکلې بڼه یعنې په لیکلو کې کومه کارېږي. اول راځو فارمل فارم ته، یعنې هغه چې په لیکنو کې کارېږي. got to، got to په انفارمل کې ورته وي gotta، gotta. want to، want to، wanna، wanna. out to، out to، oughta، oughta. have to، have to، have-ta، have-ta. has to، has to، has-ta، has-ta. going to، going to، gonna، gonna. lot of، lot of، lot of، lot of. ورپسې دوه نورو کلمونو ته راځو. فارمل فارم چې دی out of، out of. informal oughta، oughta. kinds of، kinds of، kinds of، kinds of. type of، type of، type of، type of. kind of، kind of، kind of، kind of. sort of، sort of، sort of، sort of. trying to، trying to، trying to، trying to. is it، is it، that، that. ښه دا اوس موږ د نن ورځې د اصطلاحاتو او جملو برخه چې په دې برخه کې ډېر په زړه پورې انفارمل ریډکشنز موږ ولوستل. دا په انګلیسي کې د انګلیسي ژبې ویونکي ډېره کاروي. نو بیا زموږ اکثره خلک بیا هغه نشي کیچ کولی چې یعنې مفهوم یې څه دی. ښه وروستۍ برخې ته راځو. one question، یوه پوښتنه. په دغه برخه کې د تیر په څیر یوه پښتو جمله درکول کیږي. د هغې لپاره دوه انګلیسي اپشنونه وي. کومه چې صحیح راځي، کومه چې ستاسو په ذهن کې ورته صحیح راځي، هغه د کمنټ برخه کې یعنې په یوټیوب کې د کمنټ برخه کې ورته ځواب لیکئ او یوه نمبر ترلاسه کوئ. د نن ورځې پښتو جمله ده آیا هغه پیژنې، آیا هغه پیژنې. نو په ا کې راځي چې do you recognize him،
do you recognize him او په بي کې راځي چې do you know him do you know him نو کوم اپشن چې صحیح وي په کمنټ کې همغه اپشن صرف انتخابوي چې A یا B صحیح ده او که سم ځواب مو ورکړ نو یو نمبر ترلاسه کوئ او د 10 نمبر په اخیستلو سره بیا تاسې د جی بهیر یوټیوب چینل لوري د سرټیفیکیټ یعنې ستاینلیک ګټونکي اعلانیږي زموږ د نن ورځې درس هم پای ته ورسېده له لیدو څخه مو نړۍ مننه هیله ده چینل لایک سبسکرایب ویډیو لایک او د ملګرو سره شریک کړئ ښه وخت او ښې چارې ولرئ